عزیزانو دجال یو دا سے شے دے چاغا فی الحال پا زنزیرونو تڑلے دے او آغا اسیگی پا دے سمندر کے حدیث کے راضی چے داغا یو سترگا رندہ دا او دا سے رندہ دا لکا دا پرسیدلی انگور پشان بہر راوتے دا مشکات شریف کے راضی چے تمیم داری اور صحابی آغا پا دے دریاب کے سفر کولو کشتہ اوبو واغستاو آغا جزیرو تا یوڑو چکم جزیرو کے دجال تڑلے پروت دجال سرے خبر اتری چوشوے او دے بیاراغ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے دا قصہ بیانو چې زما ملاقات د دغه سی او سړی سره وشو او ماته وی چې ان قریب چې زه به دروزم او مشرق او مغرب کې بدا سے زه پاتې نشي چې زه به پایمال نکم دغه تا گویا کې دجال وی نو دې چې راوځي څه وخت کې نو په خر بسوري علماء وایي چې د دې دجال با چې په خر سوري یو طرف ته جنتی او بل طرف ته دوزخ دا دنیا به ورپسې وي خلق تبوای چې کزم ومن لما نو دې جنت تبلار شي او قوم نه منلم نو دې دوزخ تبلار شي نو خلق به ورته وای چې بالکل مونږ منلې او هغه خري چې خاشنه کوي دا خلق به راخلی او خوري به تاسو بوای چې خاشنه به څنګه خوري پدې بے ضمیره قوم کې فی الحال هم داسې خلق شتا چې هغه د پیر صاحب خر تم خر شریف وي او داغه خشنو ته خاشنه شریف وي فی الحال پدې پیر پرستی دنیا کې دا سے خلق شتا چې خر ته خر شریف وي او خشنو ته خاشنه شریف وي ژوندي لره مزه نزدې بدر توخه چې پیر ولاړ دی او مرید سر ولا پخپو کې خیر او سجده ورته لګولې فی الحال په دې ملک فی الحال داسې خلق شته په دې پاړه چنار کې شیاګان دي میا مرید ورته وي چې سړی د کوټې نه راوغورځېږي ویا سړی میا صاحب بچکو کې نی مړو میا صاحب بچکو فی الحال تاسو په دې پښتون دنیا کې تاسو نه وایي چې ځا خدای او لوی ځوان دې مل شه وایي که نه وایي ها ځا خدای او پیر بابا دې مل شه داسې وایي
نو خدای سره چې پیر بابا یا لوی ځوان مرګره کې د دې معنا دا ده چې خدای یوازې کمزور دی چې پیر بابا هم ور سره مرګره. تیرا جمعه چې ماوی چې تاسو پورې سرونه نه دي کانی در پورې نختی، او دا دروغ نه و. فی الحال دې قوم کې داسې خلق شته. اوس دا قسمه شرکیاتو چې کوم ملک مرکز او ډیپوي، تاسو راشئ په دې پیښور کې وګورئ، د پیرانو ورسی او د دنیا ډمې پکې ګډېږي، د زیارتونو ورسی او د دنیا دوپړی او باجی پکې غږېږي. فی الحال دې قوم لا دا هوش نه ورځي چې دوپړو باجو ته پیغمبر مزامیر او شیطان ویلی دي، دا د شیطان آلات دي، او ته د ولی او د بزرگ په قبر باندې دوپړی او باجی غږای. نو ستا پلار او مور چې مړ شي ته جمعات ته ولې راځې او طالبان بوزې ختمونه پکې، خدا دوپړی او باجی د مور او پلار قبر ته هم بوزه کړه. چا داسې کړي دي تاسو کې؟ ها جی، چې د پلار او مور قبر ته ډمان بوتني او د پلار او مور په قبر دوپړی او باجی غږو، چا داسې کړي دي؟ لیکن کم خبیث ملک کې چې چاته اولیاء وي او د اولیاء په قبرونو د دنیا ډمان کېنولي او د دنیا ډمان او دوپړی او باجی پې غږېږي، او دا قوم بیا ورته ناست دي. سعودي عرب ته خلق بد وي، وی زیارتونو ته څوک پرېږدي نه، هغه خو اصلي مسلمانان دي. زیارتونو ته پرېښول دا معنا چې دا کم تاسو کوئ، قبرونو ته پرېښول دا معنا چې دا کم تاسو کوئ. دا خو هغه شرکیات دي چې سړی تله مسلمانی او راشي ته کافر. زه په خپله زمونږ د علاقه کې یو پیر صاحب و، نو مونږ واړو تماشې ته مونږ هم لاړو، نو مرید پیسې راوړي او راشي داسې په سلور بولی شي پیر صاحب ته سجده ورته وکي، لاس یې سب کی او پیسې پیر لور کی، نو بیا هغه ډم ورته راشي او ورته په سلور بولی شي او بیا هغه پیسې تیوالی وي. دا ناټکونه اوس هم لګېدلي او دا قوم پکې مبتلا دی. دا قوم یې کوي. که غږ کوي وای دا نه مني، اولیاء نه مني، بزرگان نه مني، امولیانی چې کوم پیدا کړي روټي خلاص تالی سټ، هغې وایي داسې خلق راوتي دي چې زیارتونه نه مني. زیارت ستا کپره وچي چې زیارت څه ته وایي؟ په دې خبره پوهېږئ؟ په دې پوهېږئ چې عربي کې زیارت څه ته وایي؟ عربي کې خو زیارت ملاقات ته وایي. ملاقات کولو ته زیارت، زار یزور ملاقات کولو ته وایي. داسې خلق راوتی دي چې زیارتونه نه مني. که زه اوس ووایم چې دا بار ادیره ده، زه دا ادیره بالکل نه منم، په دې زه کافر کېږم؟ ادیره کې خدا تاسو غوندې خلق پراته دي کنه، کنه نور څوک دي پکې؟ زه اوس ووایم چې دا جومات کې خلق چې څومره ناست دي دا یو هم نه منم، زه پې کافر کېږم؟
یا زه وایم چې دا پلانې زیارت چې دی زه یې نه منم، په دې زه کافر کېږم؟ بھائی زیارت عربی کې ملاقات ته وایي. پیغمبر چې ادیرو ته د تلو اجازت کړی دی د دې راز تپوسو کوي. راز پکې دا دی چې صحابه قبرونو ته ځئ، كنت نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروا، وړاندې مې منې کړی وای دې نه پس ځئ. ولې؟ قبرونو ته پتلو کې سړی ته تذکره د موت شي، مرګ ورته رایاد شي چې دا د خاورو ډیری لاندې چې کوم سړی پروت دی داسې به یو ورځ زم شي. لکه حاجی محمد امین صاحب د خدای پاک وبخي، داغه په قبر لیکلی دي چې لکه چې ته دغه سي زوما، لکه چې ته دغه سي زوما، لکه چې زیم داسې بت شي. پوه شوي په دې خبره؟ پوه شوي ماما؟ خدای خبر. پتہ نه لګي د دې قوم مزاج ساجي بده خبره نه پوي، پدې بوډاګانم پوي دي چې بے نظیر ډېر ښه تقریر کو په امریکا کې سینټ ورته ناستو او دا سي ورته دا خلک نو ماوي چې خزه تعظیم خلک اکبک کینی نو دا خو سره تعجب خبره نه. اوس د ملایمه ګیره والا زه تقریر کوم تاسو دی بوډاګانو له خوبم درغلې ده سرون امدادا چل کی. اوس درته یو جنې دل تکینوم ته ګوره چې دا بوډاګانم کدا سره برند شي، دا خو سره تعجب خبره نه. بوډاګانم لګیا دي چې امریکا کې زور اور تقریر او سینټ کې داو، سینټ کې داو، سینټ کې څو په خبره پوهیږي؟ سینٹ کے دعوے چې ملک میں جمہوریت سیلاب بڑی لگیا دے امریکی تے درخواست کو چې جمہوریت راته بحال کا. سینٹ کے دعوے نور خو خزانه نو خزي خوار سره په تماشای. نو عرض میں داو چې قبرونو تلو کې تذکرہ د موت سړی ته وشي، خپل انجام ورته رایاد شي چې یو ورځ بزم داسې شم. نو چې تا ته خپل انجام رایاد شي قدرتی طور بستا په زړه کې خوف خدا پیدا شي، د قبر او د آخرت یره بدېړه کې پیدا شي، نو ته به نیک شي. ادیرو ته د تلو اجازت چې اسلام ورکړی دی داغه دا معنا نه، داغه دا معنا نه ده چې داستا ملک کې سکیږي لګیا. حاصلات د قبور خوړل اسلام نه تپوسو کوي چې د قبرونو حاصلات خوړل. اوس ته ماته وایي چې په قبر پیسې اچول د دې قبر ته څه فایده ده؟ دې مړي ته څه فایده ده؟ نن ستا په ملک کې زیارتونه په 2 لک روپۍ د هفتې ټیکه کېږي. سم سنګي پارس دی. زه دېړه کې کله خیال کوم چې هسې په غضب اخته ځان دې ملا کړی دی، که ځان دې پیر کړی وی لوی مزې به دې کولې. پیر شوې بلا دې ورکه ده 2-3 چیلي پیدا کا
او در پسې بګرځي صاحب او خلقو ته به وایي چې دا پیر صاحب د شپې اندام پرو اپکې که د غلو ډېرې او دا د شپې اندام پروتي نو ته هغه زوړ شرک خو ستا دماغ کې شته که مشرکانه مزاج خو ستا دی که ته چې دی د شپې اندام پروتي دا ډک دی دلته یو راځي نو هغه چې څوک وګوري وایي دا ډک دی دا خالی نه دی دا ډک دی دلته یو لیوانی غوندې دی هغه یې چې ولیدو هغه نه هم ویې دام ډک دی مالاو دا د غولو ډک دی هر سړی ډک دی په دې قهر زمونږ ټول ملک اخته اوس دې ټول ملک کې چې عقل او شعور راځي او دوی پوهیږي نو قیامت به زما عزیزانو عرض داو چې د قیامت په ورځ کې ډېر عجایبات او یو عجیبه به پکې د دجال پیدا کېدلی دا چې راوځي نو 40 ورځې به د مشرق نه مغرب او جنوب نه شماله پورې منډې وي دا دنیا به داسې اواره کی لکه دا تله چې دنیا اواره شي نو بیا به دې ځمکې د پاسه بل ځمکه وغوړېږي چا به د تانبې ځمکه او د ده د قتل دپاره به عیسی علیه السلام را کوشي عیسی علیہ السلام ژوندی دی او په اسمانونو کې اوسیږي ستا په دې ملک یو بل تحریک دی چې هغې ته مرزایت وایي قادیانان د هغې په ټولو مسایلو کې یو مسله دا هم ده چې عیسی علیہ السلام مړ دی او په کشمیر کې قبر سنه ثابته ده چې عیسی علیہ السلام مړ دی وہی قرآن کے راغلی اس قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک خدای وی چې عیسی علیہ السلام زتا وفات کوم دلته دو سوچ یو خو متوفیک صیغه ته وګورئ چې دا کومه صیغه ده لکه طالبان سوکشتا دا کومه صیغه ده اوس اسم فاعل کې حال او استقبال دواړه مراد تاسو خیال راکړئ نو انی متوفیکا اول خود متوفیک صیغه وګورئ دویمه خبره دا ده چې دغه ماده چې کومه قرآن د عیسی په حق کې استعمال کړې ده دغه ماده تاسو وګورئ قرآن د موت په حق کې نه ده استعمال کړی د مرګ په حق کې قرآن کې د مات یموت ماده مستعملیږي دغه ماده د متوفیک چې ده دا د موت په حق کې نه مستعملیږي مات یموت دا هغه مرګ ته وایي چې بدن پاتې شي او روح لاړ شي متوفیک
وفا سبا بز تعالی پورا 1 روپے درکو پورا اوس چې زتا سره وعده وکم چې سبا به پورا 1 روپے درکوم او سبا ز اتانه درکم نو تب داوې چې د په وعده وفا وکړه حاجی دا څه بوای 1 روپے پرې ده کنه سبا به ز پتا باندې سرکړی چرګان خورم د خوراک تاسو لږ زیات شوقیان دي نامې د مولیانو بدنامي دي او بیړه تاسو د ملک تباہ کړه مولا خو استاد کور هغه بیگا دلته چنی وظیفه راوړې ماسختن نو ما ورته आवाज کوچ نو یو وظیفه مې چې پکې روچه تکړه نو خدای چې د درې مې ورځې وکړه د سلورم مې ورځ مولا له خدای داشه خېټ استاسو د میخو قبرستان دی د دنیا غوخه تاسو خلاص د غویانو د ګډانو د چیلو د دې معتبرانو خېټه د انګريزو چرګانو قبرستان او زه در سره وعده وکم چې سبا به زه پتا سره کړي چرګان خورم او تراشه او زه سبا له درته خټ کېدلی دال کېدم نو ته به دا وې چې تا په وعده وفا وکړه تاسو به وې ته به دا وې چې تا به وفایي وکړه نو وفا دې توای چې من کل الوجوه کمپلیٹ امغه وشي چې کم شی ویلې نو دغه ماده په عربي ژبه کې مکمل اغستو ته ویلې شي انی متوفیکا اے عیسی زتا اخلم دی ورافعک الی او ځان ته دی بوزم یعنی ستا متوفیک څه معنا روح سره د بدنه د اخلم او اسمانونو ته دی بوزم روح سره د بدن تاسو خیال اوس عیسی علیہ السلام په اسمانونو کې ژوندې اوسي علما لیکي چې یا کدا متوفیق په معنا د موت واخلي نو دې عبارت کې تقدیم تاخير دی بیا دا معنا کوټه کې ګر کړو خلق ورته بار ولاړو چې وجنو یې الله ورته وی چې قال الله یا عیسی انی رافعک الی اے عیسی دې خلقونه دې بچکوم او ځان ته دی اوچتوم ومتوفیک بعد نزولک او بیا دی وفات کوم با چې د اسمان نه د لاندې را کوز کوم ځکه چې کل من علیها فان کې به راولم نو یا علماء وای چې انی رافعک الی د عبارت کې تقدیم تاخیر انی رافعک الی ومتوفیک بعد نزولک نو عیسی علیہ السلام با راکوشی د دجال د مرګ د پاره په دغه وخت کې با امام مهدی هم پیدا شي امام مهدی دا به پیدا کیږي په مدینه منوره کې او سید به د قوم نه زمونږ د پیښور کې هم ډېرو خلکو د مهدی توپ داوا کړو لا بل ورځ راته چاوي زمونږ یو منبر دې د دې ځای و دوم څه وخت کې د خدای داوا کړو نو دا لا بل
دلته یو سړیو دعوی وکړه کتاب چاپ کړو چې زه مهدی ما مولیانو چې رونی وو نو ما پسې راغی وی چاله خلاصوه مې مالته مهدی سه ویلا سې آسمان کې راته پړک پړک کېده نو ما خیالو کو چې زه مهدی یو خدایات لرئ چې امی سړی بزرگ کیږي نه خیال دی راغی یو بادشاہ تپوس کو خپل وزیر اعظم نه چې د دې طالبانو رتبه ډیره ده او کده د پیرانو رتبه ډیره هغه ویجی د طالبانو رتبه ډیره هغه وی د پیرانو تمره مریدانی او لاسونه خدای خولای ویل راځه د شپې تله ده یو پیر ناس ته په کوټاګای کې دروازه ټکول سو کې بادشاہ او وزیر دی ویزه جبرائیل علیہ السلام هم خدای پاک وای چې نور خواري مکوا بسو مې رسول رتبه تا تسپیل تلړه کې ویل جبرائیل دومره لیټ شوی بیاړه مې غر کښ په وظیفو کولو بدوی ته تختی دی بادشاہ ته ویلو دی لیدو راځو کله د شپې کتاب طالب لګیا دی د شرشم او تیلو دیوای بالا کړی دا او ورته کتاب ګور په خواب طالبانو د شرشم او تیلو دیوې ته کتاب کتو اوس طالبان د بجلی راټ تم د شپې نه ګوري ټول شپه مجلسونه دی تما کرا راځه او غوړي شکر افراو زتا کرا درځاو زمبای زمبای بکیږي ګرځي را ګرځي به کتابونه نه ګوري او نه یو ملاکی د شرشمو د تیلو د ستورو پرانا به طالبانو کتابونه کته د ستورو پرانا د سپوږمۍ پرانا به کتابونه کته زمونږ یو استاد هغه په دیوبند کې یو هندو داغه پاټای کې بډیوا بلیدا نو د دروازې په چون کې بچانور رڼا راوتا نو ما به د کتاب کرخاغه ته مخامخ کړي و او په دې چل به مطالعه کوله د هندو دا ټای د دروازې د چون رڼا ته به ما کتاب کتو د شپې خیال امراغی راشی اوس لوی مدرس ته سلم او قاضی او صدرا او شری چغمونی او میر زاید مولا جلال دال ولی تاسو خیال را نو عرض میں دا عزیزانو چې خبره اسی وګدوم نه څه خبره می کوله طالب لورل کتاب ګوري چې کتاب ګوري دروازه او ټکول سو کې او وزیر اعظم ورته وی چې جبرائیل علیہ السلام خدای پاک وی چې خواري مکوا امدسي بده ملاکم ویل خودريګه چې لکستړي مشي در سره وکم کوتک ته اعلان کړي طالب کوتک پلاس ور پسې راوته دی بادشاہ مخ کې او وزیر اعظم ور پسې پمنډو تیزان خلاص کړي دی خودريګه ویل ستا پلان د امان کړي دا جبرائیل دومره خوار دی چې ما پسې راځي جبرائیل راتله خو دنیا ته ختم شوی دی چې نبوت ختم دی د جبرائیل راتلم ختم شوی مال جبرائیل راځي وزیر اعظم ویلي بادشاہ ته چې ودلی دا رتبه د دو چته ده چې علم دی ور سره رتبه د هغه خرو چته نه و چې تسپیل تلړه کړي او ول چې دومره لیټ شوی زما خو په وظیفو کولو بیړه تماش نو کې به علم نتوان خدا را شناخت به علم خدای نه پیژندې کیږي اول بخپل خدای پیژنې نو بیا به بل تخه اول تاسو په ایمان وای خ خلک یې نیکان یې که یو سړی در نه دا تاسو کی چې ماته د خدای په وجود دلیل وای د خدای په وجود دلیل وای تاسو به څه وای ماته د الله په یووالي دلیل وای چې الله ولی یو دی دوه ولی نه دي درې ولی نه دي تاسو به څه وای دنیا کې الله مونږ ته ځان ولی نه خي تاسو به څه وای د دنیا په امور هډیر خپوي څوک د برزنیف خورای دی څوک د جناسه خورای دی څوک د بنظیری پر کټه دی څوک سده څوک سده لیکن کدین لرا ولی چې د الله په وجود دلیل وای ته وګوره چې دا پاکستان الله اړیا غړیا کړي دي څوک خو دې راټینګ کی
راټینګ به کی پیپل پارټي ټوپو نوال جمهوریت ته جمهوریت ته جمهوریت ته اوس ته یو صوبه په یو منډي وای بل صوبه ته په بل منډي وای بل ته په بل منډي وای ممبرانو حساب منډي لګیدلې د غویانو د میخو غوندې سوداګانی کی راټینګ خودي کی الله چې کوم ملک نه یو د کرم په نظر ورته نه کتلې زما د خدای په ذات قسمی کدا قوم راټینګ او بیا دا به ضمیره قوم دا پروټه خرڅېدو په چایو خرڅېدو او په 10 روپۍ خرڅېدو زمونږ خزي په 10 روپۍ په پولینګ سټیشنونو کې خرڅې شي په 10 روپۍ دا به ضمیره قوم نو سو پورې چې دا ملک ته الله د کرم په نظر کتلی نه ترغه پورې دا ملک بنی آدم نشي راټینګول نو دعا وکړي چې الله دې ورته د کرم په نظر وګوري کینی دا ملک تباہ کیږي دا غر کیږي د هلاک او د تباہی په پلیټ فارم ولاړ دی تاسو وګورئ نن سال دی زموږ سال دی جلوس باسي سو کوئی الا ټیکس ولګي سو کوئی د بجلی بل زیات راغلی سو کوئی انکم ټیکس دی سو کوئی پلانټ یو سلس کسان بے نظیر ځان سره بوتلی دي یو سلس امریکې ته د یو سلس کسانو ضرورت یو او ته سربرای مملکت وي ته به تللی وې هغې سره به دې مشورې کړې وې صدر بوش ته که برش ته ته به تللی وې برش سره به دې خبرې اترې کړې وې بس ټیک ده 110 کسان بیا زمونږ د دې صوبې چیف منسټر هم بوتلی د ده څه کار و هلته دغه نخرې به پلارم کولی دلته نه صوبه سرحد نه یو وزیر بوتلی و چې هغه وزیر وګورئ چې وی ګورئ نو که خیال هم کړئ دغه سمسرې نه سمسرې دا پادیرو کې چې ګرځي پیژنئ هغه سمسره و نو هغه وخت کې ما وی چې د لوی ظلم وکړو چې دا سمسره بوتلی وه د چین خلق به وایي چې د صوبه سرحد داسې پلیت مخونه دي لکه دا د چې دا کیسې به پلارم کولی انجام یې څه شو ملک تحمل نشي کولی د اخراجاتو او تاسو پې رایښي ټیکس بالکل څه نه دي شوي څه نه دي شوي په کورونو ټیکس چې ولګي غریب لی زور نه ورځي بجلی چې ګرانه شو غریب لی زور نه ورځي ټلیفون بل چې ګران شو غریب لی زور نه ورځي نن بجلی دا غریب د پکی لاندې نشي کېدای یو پکی چلی په 800 روپۍ بل راشي که چاله ورشي چاله که بل 800 روپۍ ځه داخل کا کینی بجلی ته کټ کړي دا خو چې ته ووایې ځه او زه یم ښه او راپاتې سوم او دې غوږونو ته دې لخته ونیسم او دومره دا غوږونه در باندې وپړسم چې ته دې دپاره ناست چې ته به ما سره په سمه خوله خبرې هم نه کوې دا خدای رانیولي یې غلطې فیصلې په ملک کې کړي دي الله رانیولي یې کچرو چپړاسیان تاسو سره سمه خبره نه کوي په تاڼه کې سپۍ تاله ټېلې در کوي په دفتر کې چپړاسي تاله ټېلې در کوي په درخواست تاسو غور نه کوي غلطې فیصلې هم کړي دي انجام به خپل ګورئ دا مغه د قیامت د ورځې بیان دی تیرہ جمعه باندې خبره دلته پاتې وه چې قیامت څه وخت کې برپا شي نو دغه وخت کې به
دجال د قتل د پاره عیسی علیه السلام را کوش. او په دغه وخت کې به امام مهدی سے پیدا کی. علماء وایي چې د منځ وخت څه وخت کې راشي نو امام مهدی سے با عیسی علیہ السلام ته وایي چې ته مخکې امامت وکړه. نو عیسی علیہ السلام به د مخکې امامت نه انکار وکړي او امام مهدی ته به وایي چې زه د هغه شریعت پیغمبر ما چې هغه اوس منسوخ شوی دی او ته د هغه شریعت امام چې کوم فی الحال رایج دی چې هغه شریعت محمدی دی صلی الله علیه وسلم. عزیزانو دا ټوله مسله چې څه وخت کې طے شي نو دغه وخت کې به حساب کتاب کیږي په شام کې. دا الله تعالی د حساب پای تخت چې کوم دی هغه به په شام کې لګېدلې او دا ټوله دنیا د هر ګټ نه به شام ترا روان ہے. په دغه وخت کې به هر شیخ خپل دفاین بهر کوي. که تاسو وګورئ قرآن کې راځي اذا زلزلت الارض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها وأخرجت الأرض أثقالها. دا ځمکه چې دا بخپل دفاین ټول بهر راو غورځي او ځان به صفا کی. ځمکه کې چې څه دفاین دي دا څومره بنی آدم چې پکې خښ شوي دي یا نور هر اشیاء چې پکې دا به ټول بار راوړي. روایتو کې راځي چې څو وخت کې د دې ځمکې نه خلق بار راوځي نو دا به په مختلف شکلونو کې وي. یو ډله به د قبرونو نه داسې راوځي چې لاسونه او خپې به نه وي او صرف دا تنه وی او د غونډاري غوندې برغړی او شام ته رواني. ملائکه به आवाज وکي چې یا رب دا څوک خلق دی؟ وای بداغه خلق دی چې په دې لاسي چرې سم کار نه وکړي او په دې خپو چرته سم ځای ته نه وتلی. نو دا قسمه خلق چې دي دا به د قبرونو نه په دې حالت کې راپاسي. اوس خپل لاسونو خپل خپو ته قتل پکار دي چې اسنه چې دغه ډله کې مونږ نشو چرته زمونږ لاسونه چره حلال نه کوي او زمونږ خپې چرته سم کار پسې نه سي. ټول ورځ زمونږ خپې چرته رواني او ټول ورځ زمونږ لاسونه سکار کوي. دغه هر سړی خپل گریوان کې وګورئ او ځان سره محاسبه وکړي چې خپې کم طرف ته ځي او لاسونه کم طرف ته. بل ډله برا پاسي چې داغي په دې خېټه کې به اور بلیږي او لمبه به د خلې نه بار روزي. یا الله دا سوق دي و بداغه خلق ده چې په دې خلای چرته حلال نه خوړلی او دې خېټه ته حلال نه وتلی د شپه او ورځ خوراک په دې خلا او په دې خېټه کې حرام. نو دا ډله به د قبر نه چې را پاسي
نو خېټه کې به اور بلیږي او لمبه به د خولې نه بار نن وګورار سړی آرام خور په دې ملک تاسو کا نظر اوس غلا وای نو علال خواره بدر ته هغه خلق هم ښکارا نشي هغه خلق چا 15 زره تسبیح ور سره او په خلوتونو کې ناس زکه دا وی خوراکم چې ده زمون ګټه ده نو مون خو یو مردار خواره د شراب تجارت مون کو هغوی له هغه پیسې په شکرانه کې ورکو د هیروین او د پوډرو تجارت مونږه کو هغوی له هغه پیسې په نذرانه کې ورکو غلا او ډاکه مونږه کو هغوی له هغه پیسې په زکات کې او په شکرانه کې ورکو نو حلال خواره هغه خلق هم نه په جماعتونو کې چې کوم حضرات ناس دي د دې خلقو خوراکم ستاسو ګټه ده نو ځان ته وګورئ ستاسو ګټه د دوی خوراک ده او ستاسو ګټه یقیني حرامه ده نو لا محاله دا هم غریبان حرام خوار دي زه دا تپوس کولی شم چې هلکه ستا د کوره وظیفه راله دا دې په څه ګټلې ده دا دې کوم ځای نه راوړې ستا د کوره ترکاري راله دا دې کوم ځای نه پخ کړې ده زه دا تپوس کولی نو عرض مې دا و عزیزانو چې مونږ به د هغه ډلې نه یو چې د قیامت په ورځ ځمکه مونږه بار راغورځوي نو زمونږ په خېټه کې به اور بلیږي او لمبې به هم د خولې نه وځي بله ډله به راپاسي چې هغه به د خنزیر په شکل کې وي خنزیران به خخ کړي به بنی آدم وي او راپا بسی د خنزیر په شکل کې یا الله دا سو وبدا هغه خلق ده چې د دنیا د کار د پاره به منځ نه کول د دنیا په کار کې به شپه ورځ نه نوته او د منځ ټیم به چراغ نو منځ به نه کول نو چې کم خلق د دنیا په روزګار کې منځ قضا کوي دا خلق به په قیامت کې د خنزیر په شکل کې د قبر نه راپاسي نظر اوس غلوي په دې ټول ملک نظر واچوي چې د دې قماش خلق به څومره راپاسي د قبرونو نه چا به د خنزیر په شکل کې الله دې امان راکړي بل ډله برا پاسي چې دا شونډې به په دې سینه پرتی او دا جبه به په دې ګوډو لګي او دا غاښونه به د غوی د خکرونو نه زیات لوی وي په داسې خبیث او داسې مردار شکل کې به د قبر نه بل ډله راپاسي یا الله دا سوق دي و بدا هغه خلق ده چې په دې خله به دو مسلمانان جنگول په دې خله د چرته د سړی توپ خبره نه وکړي بل به کوه په دې خله کنستو دو به په جنگول دو به په جنگ کړو دو به تماشا کوله نو دې خله ټوله زندګۍ کې د شیطان ډیوټي کړې ده نو دا دې داسې په پلیت شکل کې ځکه د قبر نه راپاسي بیا نظر اوس غلوای تاسو چې زمون خله ټوله ورځ څه کارونه کوي دو جنگول خو زمونږ د ګس لاس کار دی
دا زمون ډیوټي ده. نو دا قسم خلق بم په قیامت کې د قبر نه را پاسي. عزیزانو یو بل ډله به را پاسي چې د هغې ډلې مخې ته به بورډ لګېدلی، بورډ به لګېدلی او په بورډ د پاسه به لیکلي وي چې دا د زناکارو ډله ده. نو کتبه به مخې ته لکه دا جلوس کې چې وګورئ تاسو دا کتبې رئیس هغه ورځ دلته یو جلوس تېرېدو د ترکاڼانو جلوس رئیس دی، هلکه څه چل دی انکم ټیکس را باندې لګېدلی، لوی کتبې مطبې لیکلې مال جلوس چا ته وباسئ. تاسو خو د خپله لاسه داسې حکومت جوړ کړی دی چا د بجای رونه دي، د بجای او ښځه وه، نو هغې به هر کار وران کول، هر کار به وران او نامه بجای وه. نو چا مالکه تې ډېره تنګه شوه نو هر وخت به ورته فټیمون حالت فټیمون حالت فټیمون حالت، آخر کې ورته ویل په فټیمو د بجای څه شي چې سوی پوزه په دا بیخ کې پرې کړی نشي. په فټیمون حالت بجای نه شرمیږي، سو پورې دی چې په بیخ کې ته پوزه نه یې پرې کړي. نو تاسو د خپله لاسه د بجای حکومت جوړ کړی دی. د بجای په حکومت کې جلوس خو جلوس دی چې په توده طبقې خو کې نه پرتګیستلي او دا سنبه هم داسې چس ناري کی اوم بهم ستاسو په خبره څوک غور ونه کي. وایه لګیا اوسه چاته وی دا د بجای رونه که ووایه ورته سو جمعې وشوې چې تاسو دې جومات ته راځئ او اوبه پکې نه وي، سو جمعې وشوې اندازه وکړئ د بجلیګر مولا په جومات کې 3 جمعې وشوې چې اوبه نه وي، خلک بیا اودسه منځونه کوي چې بجلیګر مولا لګه خلم لري جبم لري شورم اچولی شي. نو چې د ما جماعت سره دا حال دی نو په دې پاکستان کې د اسلام هم خدای مل شي چې اسلام سره به څه حال کړي. اسلام څه کوي؟ د ښځو هم خدای مل شه، د ښځو د لوڼو هم خدای مل شه. که پرانا ورځ ستاسو لونو په بل لاس وا نه چولو او درته و نه وی چې پلاره کړتو نه کې زمونږ باچهي ده نو دا ګیره به درته بیا په متیازو کالو، لوڼې به راټینګې نه کوي. لوڼې دا زړې ښځې دي دا به درته وایي چې ځه چیچړه طلاق مې کړې، دا زړې زړې ستاسو دا تاسو کړی دي. اوس خپل ځان چې په خپله په چاکو وهې نو زخم په خپله سټا او د ځان علاج په خپله کوه. نن کم قهر او عذاب چې ستا په ملک نازل دی، د زړه بې اطمیناني، د زړه بې چیني، الله دې امان راکړي. دا ستا ملک دی، ملک وبوړي د کمیټې ایس ډي او ورته ناراضي اور سیر ورته ناراضي، ملک وبوړي
دانن 3 جمعې وشوې د بالا ماڼۍ ته د دې میر کار نو چې راغلی وی چې دلته اوبه ولې نشته د ده کار نو ایس ډي اوګان راغلی وی انجینیران راغلی وی چې اوبه نشته د دې متبادل بل څه بندوبست پکار دی پرون مې یو انجینیر ته ټلیفون وکړو مالا لنډی په روډ هم کندې که نسکي دي ویلی جی میټیریل نشته میټیریل پیژنئ د سیمټو یو 2 تختې نشته چې لاندې پاسوري کیدي او کنده ټپک تختې نشته نو ډېرې ښې دي ما نورې کندې پکې وکړئ چې ټانګه کې تېرېږي او خړچ شي دا پل مات شي مونږ څه کار دی مونږ وایو اشنا له پند ورکا او چې پند نه وي د شګې پنډ ور په سر که چې ورمېږي مات شي اشنا له پند ورکا او چې پند نه وي د شګې پنډ ور په سر یو سړی کار نه کوي یو سړی چواړیان دي چواړي ته ووایه چې دا نالی وایه که دروغه ته ووایه هلکه د علاقه وایه که ماشکي ته ووایه که د کمیټای په لیست باندې 2000 کسان تنخواه اخلي 2000 او په موقع باندې کار کول والا 1500 کسان 1500 د 1500 کسانو تنخواه د وړوکي سلیمان نه تر لوی سلیمان پورې ټوله تقسیمیږي بیا دا په ټیوبیلونو باندې چې کوم اپریټران لګولی دي دا د کونسلرانو پر کټیان دي دا ممبران نه دي کونسلران کله نه چې دا د بی ډي سیسټم صدر ایوب د خدای په خړ سیلاب یوړې کیا خبره چې دا د بی ډي سیسټم د رئیس ته ده د ملک بیړه تباہ هر یو د ټیوبویل اپریټر چې ده ا د کونسلر پر کټه ده زمونږ د باغوانانو ډېرې اپریټران چې دي 2 ورځې نه ایو سبزی والا دی هغه راشي ماشین چالو کی چې ټیوبویل وسوځي هاي د کور وران شه کور د تباہ او برباد شه تا چرې اچانک چې کړي دي د اپریټران چې په ډیوټۍ موجود شته که نشته نو په ډیوټۍ چیکینګ خو به هغه سړی وکړي چې هغه د خپلې خېټې درک پسې نه ګرځي هسې ما ته وګورئ په دې پټو کې خو به م غواګانې میخې ګډې چیلۍ دا خو به م لیدلي چې سریږي که نه په نور څه خو نه پوهېږئ هسې ماکوان غوندې یئ په خبره پوهېږئ نه دومره خو به م لیدلي چې په دې پټي کې ګډې غواګانې میخې چیلۍ دا سریږي نو چې دوی په دې ګیا خوله ورښکته کړي نو د خپلې خېټې په غم کې که بلې چیلۍ ته وایي چې راشه ته م وخوره لږه یعنی یو څاروی بل څاروي ته وایي چې راشه ته م لږه وخوره دومره خو پوهېږئ نو دا د ګډې او د چیلۍ بچي دي دوی چې دفترو ته راشي نو خپله خور کې سپېږمې دننه کړي چې ځان له مې څه پیدا کړی نو هغه ټیوبویل به چک کوي او وختي راته یو سړی وایي جي فایر برګیډ ته ټلیفون وکړه چې لاری راشي مال زما څه کار دی ما څه کار دی چې زه ورته ټلیفون کوم دا د هغوی فرض نه دی چې دې علاقه کې اوبه نشته ښځې د شپې تر 2 بجو پورې اوبه ډکوي زما څه کار دی دا خو به هله کېږي چې خدای زور او قوت لاس کې سړی ته ورکي او ورشه کمیټه ته او دا غټ غټ راوباسي راوي باسي
او د سرمنې خمچین در سره او د غوګونو ته ورته ونیسي چې ودرېږه دا غوګونه په دومره وپړسه چې ته دې دپاره چې ته به ناستې د تارپیټو غوندې صرف په دفتر کې ته به علاقه نه چک کې هر علاقه کټکولیان وګورئ برتی کړي دي کټکولیان دا غریبان ما ته ګورئ ما ته اوس یې اوبه راوړې ورشئ که د چا اودس نه نه شرمېدلی عمل ګورئ کښېنئ څه ویرېدئ خدای مو واخلئ فلیان یعنی 3 میاشتې وشوې چې زمونږ د علاقې ویڼی دا ډکې اوبه په کورونو وراوړي هلکه دا ویڼی دغه کوي ورشي هسې داسې بیلچه کې یې راولي او په دې غاړه یې کېږدي هغه بیا څوک وړي نه چې کېږدي چې وچي بیا ویڼی ته ورغړي بیا واوره کټکولیان برتی دي تنخواه اخیستی کېږي او په موقع کټکولي شته نه ټول ملک داسې فراډ او دوکه ده ټول ملک نو زما عزیزانو دا ملک به څه راټینګېږي دا ملک به څه ټینګېږي چې کم ملک کې د بېایمانۍ او د منافقت او د غدارۍ دا عالمي هغه ملک به څه راټینګېږي ملک خو به هغه راټینګېږي چې هر سړی په ایماندارۍ خپله ډیوټي وکړي هر سړی په ایماندارۍ خپل کار وکړي مونږ کې ایمانداري نشته بله ورځ راته چا وی چې مولانا صاحب ایمانداري د ملک نه والوته دا مولیان پاتې دي دغه د خدای ژوندي لري مال دغه له د خدای د ټولو نه مخکې مرض راوړي هغوی هم چې دی په ونډو عادت شوي وو ونډې ورته حکومت چې نه کوي مخالفي چې وی کی صفت یې کوي هم په ونډو عادت نو زما عزیزانو عرض میں داو چې ټول ملک فراډ او دوکه ده ځان ته وګورئ زمونږ حشر به شور مه کوئ بس کوي ورته وایي اواز ورکړئ چې بند شي دا ټول خلک د هغه خولې ته ګوري دا بزرګان چې دا جومات ته راغلي په یو ورمنډه کوي ورته ووایئ که نه دې قوم کې چې عقل راځي قیامت وي دا ورکه کوي واخر دعوانا الحمد